ګجو خان مور ځان سره راوستو. ګجو خان ته وی کته کغشه هغه ورته وی دا زموږ پلار دشمن دی کې کراو مو ملک ګجو خان بابا پلار پکې مو. د ګجو خان بابا نسل بیزاد خیل چې کوم دی دا په کلابټ په ډوک یوسفه دا مانیرای سره سلیم خان چې کوم دی کې میر احمد خیل او بیزاد خیل پاتې کیږي. ملک سلیمان شاه چې وو دا د ملک تاج الدین زیو یعقوبیه یا روسین کې پاتې کیږي. دا د ملک احمد خان په نسل کې دي. دا د سبزو سردار بیا وروسته پاتې شوی او د هغه د مارګلین والي در ننګرهار پورې د دو حکومتو او پینډیګیپ نه هغه در چیدمه پورې علاقې چې کوم دنو پته کړه او دا غي نه جنگ تاوان هم واغسته او هغه علاقې پته کړه په بالایسار باندې مغولو حمله وکړه. ګجو خان بابا د پاسه لاک پوټ سره د اسونو ورلل او هغه یې هلته کې چې کوم دنو تاراج کړل. شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. موږ نن په چته ډیری کې ولاړ یو د شاه منصور کلي او د ګجو خان زیارت سره. نن به په هغه لوی حکمران لوی سردار د مندڼ یوسفزو باندې خبره کوو او دننه به ځو انو چې مینهوال یې وګوري او د هغې نه او د هغې بیان نه او د هغې هغه باندې ځان پوه کړي. زیارت ته هم وګورئ او په هغه به خبره هم جاري. راځئ چې وګورو دننه ورشو. مونږه د ګجو خان بابا په مزار کې ولاړ یو. هغه زمانه وه چې دلته د حکمراني وه او یو لوی بادشاهت یو. جیلم نه والې د مارګلې نه والې هغه د ننګرهاره پورې که افغانستان پورې د دو حکومتو چې د ګجو خان بابا سیاسیتو او دا څنګه حکمرانو. نو په دې ورسر نه خبره وکړم چې د مندڼ په د سدو په ضلع کې راغلی دی. د مندڼ یوسفزو د سدو په ضلع کې شجره وامه چې د یوسف رور عمر او د عمر رور د عمر زیه مندڼ. بیا کته راځو د مندڼ نه رستو عثمان د عثمان نه رستو بیا سدو. خو د سدو دوه ښځې وې. د لومبۍ زوجاول چې کومه وه هغه د هغی زامن چې ونو یو اباو بل عمرو اباخیل عمرخیل. زوجه دوم چې کومه ده نو دا د ګجو خان بابا نکانه کې راځي. نو د هغې چې کوم دی نو دروزی به د سدو زیه راوالو. بیا د هغه یو زیه به راوالم بیزاد د بیزاد زیه به راوالم کرا. د کرا ګڼ زامنو لکه نمونه به والم ګل محمد میرداد جلو ګجو بازید. دا پنځه شپږ وروڼه دی. خو د یو پکې دا منځنی رور چې کوم دا ګجو خانو. کله چې په افغانستان کې ملک سلیمان شاه میرزا ولغ بیک ماشوم لوی کو دا د یو سردار زیو د مغولو. نو یو فقیر انسان ورته ووی چې لکه دا وړوکی څوک دی؟ ملک سلیمان شاه ته وی. ملک سلیمان شاه چې و دا د ملک تاج الدین زیو. ورته وی دا هلک څوک دی؟ وی دا ولغ بیک دی، ماشوم دی، زه د سره مینه کوم. هغه ورته وی چې د ده سترګې ډېرې زیاتې
ظالمانه دي دی چېته د غر نه راوغورځو یا چېته اوبو ته وغورځو دا ګورې صحیح وړوکی نه دی میرزا الغبې کې ورته یادو خو هغه ورته وی نه دا خو ماشوم دی او شهزاده دی ډېره زه ورسره ډېره مینه کوم چې کله هغه د افغانستان بادشاه شو دغه د یوسفزو ټولو مشرانو له یو بلنه ورتله ورته وی چې تاسو به زما ملمانې یې ما څخه به راځئ دا 600 کسان لړل او د هغه په دربار کې حاضر شو هغه زمانه وه چې ملک احمد خان د ملک سلیمان شاه رواره او دیم ځان سره بوتلی نو د بادشاه سپایان رالل او د دوی نه ټول نه تورې ټولې کړې او ورته وی بادشاه راځي ستاسو سلامي کوي دغه ټیم ملک سلیمان شاه ته ملک احمد خان وی چې دا بادشاه ګوره مونږ ټول وجني هغه وی نه یاره مونږ یې میلمانه کړي یو زمونږ محترم دی هغه وی نه زما داسې سوچ ته ملک احمد ډېر هوښیار سړی و دا د یوسفزو سردار بیا وروسته پاتې شوی دی خبرې له به راځم نو درنګ تیر نه و چې د بادشاه پوج راغې او ټولو له لاسونه شاته وتړل او میرزا الغبې خپل هم راغې او وی چې دا ټول مړه کوي خو ملک سلیمان شاه ته پرېږدئ ځکه چې د ماله د خپل پلار مینه راکړې ده نو ملک سلیمان ورته ووی نه ما به د ټولو نه مخکې مړې ځکه چې دې سړي ما ته ویلي چې ته کله ماشوم وې نو ما ته دې سړي ویلي چې د ده ګوره سترګې ښې نه دي او دی مړ که خو ما ته پرېښودی وې تا سره ما ډېره مینه کړې وه نو د هغې باوجود ما به د ټولو نه مخکې ځکه مړې چې ما دی وویني ما ډېر ظلم کړی چې تا سره ما مینه کړې ده صرف یو خواست مې ومنه چې زما دا واره به نه مړی ملک احمد خان یې ورته یاد کړه د هغه په بدل کې صرف ملک احمد خان پرېښود او نور هغه 600 کسان 200 چې ووایي ټول یې قتل ته په هغه د شهیدان کړو دې کې کراو مو د ملک ګجو خان بابا پلار پکې ومو نو دی د دغه ځای نه راووتل او رالل دې علاقه کې چې کوم دی او د دې مشري چې کوم دی د دې ټولو یوسفزو مشري چې کومه دی نو ملک احمد خان کړې وه د هغه په نوم باندې زمونږ په رازاړو کې یو دا کلي یادېږي دا رازاړ چې کوم دی دې کې ملکزي هغه شیردره یعقوبیه یا روسین کې پاتې کېږي دا د ملک احمد خان په نسل کې دي نو هغې ته ملکزي وایي دلته هغه زمانه کې زمونږ په دې صوابۍ ضلع کې یا په سوات کې په دغه علاقه کې دلزاک پاتې کېدل 200 کاله د دلزاکو شوي دی چې راله خواستې ورته وکړه چې مونږ له پناه ځایونه راکړئ ولې ځایونه ورکړه او ګجو خان هم مور ځان سره راوسته خو ګجو خان چې کومو د بیزاد نسل چې کومو هغه پاتې کېږي په کوم ځای کې هغه ځای راته هم ښیم چې هغوی په هغه ګاړ کې پاتې کېدل هغه ډوک یوسفی ګاړ چې ورته وایي دا د ګجو خان بابا دی خیلخانه په الته کې پاتې کېده او ملک احمد خان دی په سوات دوابه کې پاتې کېدل داسې یو رواج و چې 15 کاله به کله دی په سوات کې نو هغوی به راتلل د دې اباسین غاړې له نو بیا به دی تلل هلته به 15 کاله به تېرول داسې به ورشو پسې به تلل چې کوم ځای به اوبه وي یا به د سارو واښه ماښه دغه زمانه تېرېده د ګجو خان بابا نسل بیزاد خیل چې کوم دی دا په کلابټ په ډوک یوسفی او سیسه د سلیم خان چې کومه ده دا مانیرای سره سلیم خان چې کوم دی دې کې میر احمد خیل او بیزاد خیل پاتې کېږي دا د مانیروالو علاقه ده خو دا یا دا سلیم خان دا هغه خلکو نه آباد دی ما مخکې ویلو د ګجو خان بابا
لومبه جنگ چې کومو د چې کله د سواد جنگ وشو نو هغه کې ډیره لویه کارنامه وکړه بیا د او د در پیدایش وخت ته یادوم چې د په 1400 دغه کې پیدا شوی دی په 1490 کې پیدا شوی دی 1490 کې پیدا شوی دی او بیا وفات شوی په 1565 کې دی لکه 1565 کې دی وفات شوی دی او 1490 کې پیدا شوی د سواد د جنگ نه وروسته بیا چې کله د کارټلنګ جنگ وشو په هغې کې هغې لپاره سپه سالار هم شو او دا د مختلفو دلزاکو سره دا جنگ وشو او هغه جنگ دی وګټو بریالی شو ګجو خان بابا بریالی شو نو بیا په 1530 کې ملک احمد خان وفات شو او د هغې نه پس ګجو خان بابا خلکو یو خپل حکمران دی سبزو د هغه یو ډیر ښه انسان و ګجو خان بابا یو ډیر عالم فاضل سړی و او خوی ډیر ښه انو د هغې خویونو او د هغه علم او د هغه بادشاهت د کولو په دغه باندې چې کوم دی نو ټول یوسفزو پښتنو په شریکه خپل سپه سالار خپل حکمران خپل اتل وګڼو او د هغه د مارګلي نه والې د ننګرهاره پورې د دو حکومتو خود سره په دغه وخت کې 1,87,000 سواره پوجان د سره موجودو او ډېر توریالی پوج ورده د یو بل جنګ وکړو د پاباسین ورپورې شو او پینډیګیپ نه هغه در جیلمه پورې علاقې چې کوم دی نو پته کړه او د هغې نه د جنګ تاوان هم واخیسته او هغه علاقې پته کړه او دغه یې کړه بل جنګ یې وکړو په دغه غوریا خیل چې ورته وایي دغه شیخ پتور ورته وایي په هغې کې چې کوم دی نو هغه علاقې پته کړه او پښتونخوا سره یې کړه بل جنګ یې په مومندو سره وکړو چې مومند کله رالل په دې علاقه او ویې کتل چې دا خو ډېره زرخیزه ځمکه ده نو مومند د زمیندارۍ ډېر زیات شوقین و د کاشکارۍ نو دا علاقې خوښه شوه نو په دی باندې اټیک وکړو چې لکه دا علاقه مونږ ځان ته کړو نو خلیل مومندو سره هلته کې تعاون وکړو چې په دې خلکو حمله وکړو خو ګجو خان بابا دې ځای ګیګیاني دا باجوړ والا یوسفزي ټول متحد شو او په دی باندې حمله وکړه هغه 400 کې دریای شالم ورته وایي په هغې کې حمله وکړه او هغه ځای کې چې کوم دی نو هغوی نه هغه جنګ وګټو هغوی په شاو تمبېدل داسې یو بل د خلیل مومندو د یوسفزو یو قبیله تله هغه افغانستان ته هغه هغوی ووهله او هغه کسان چې کوم دی نو شهیدان کړو او خلک رالل ګجو خان بابا ته یې ویل بیا پرې دا حمله وکړه او هغه خلیل مومندو لی چې کوم دی نو هلته ماتې ورکړه بل چې کوم دی په 1553 کې په بالاحصار باندې مغولو حمله وکړه او ګجو خان بابا سره پاسه لاک پوج سره د اسونو ورلل او هغه یې هلته کې چې کوم دی نو تاراج کړل څه مغول چې کوم دی نو په قلعه کې بند کړو او همایون چې کوم دی نو واپس لړ د خیبر نه او د هغوی چې کوم مغولو هغه واپس وتښتېدل هسې په قلعه کې بند کړو او هغوی بیا معافي وغوښته او جنګي تاوان یې ترې واخیستل او هغوی له هم چې کوم دی نو ازادي ورکړه او لړل شیرشاه سوري د همایون نه حکومت واخیسته نو همایون را تښتېده نو په خیرآباد کې ورته ګجو خان ولاړو او په لینده کې ورته غشی چولی
نو چې غزار په کونو بیبي مبارکه سره په اس رستو سوره و بل اس نو هغه د بورکینه مخ بربند کو ګجو خان ته وی کته کغشه هغه وتوی دا زموږ پلار دشمن نه همایون ځکه چې همایون چې وو دا د ظهیر الدین بابر زیو الته د شیرشاه سوري چې حکومت واغ دی را تختیدل دیو ته دغل ته ولاړو او لینده کې وته غشه چولې عباسین پورې کېدل هندستان تتلو بیبي مبارک هم د دې ځای د دې سب دوماندان دي سبزو هغه بیل کی سایره خونه یو دوه ټکو کې ظاهروما چې دا د ملک شاه منصور لور او بابر ته واده وا هغه بیل کی سایره خو هغه نه کوم نو د بورکینه مخرا بهر کو او ګجو خان ته وی غشه کته کا هغه ته دا زموږ پلار دشمن دی وی کستاره پلار دشمن دی نو زما زیره وسو میرازه زیو وی غشه کته کا ګجو خان غشه کته کاو هغه په عباسین پوری شو لړل ګجو خان بابا دی علاقه کې ډېری دو تعلیمي ادارې جوړې کړې دي دلته د تجارت دلته په سړک په جرنیلی سړک کې کویان جوړ کړي دي د تجارت منډای جوړ کړي وي ګجو خان یو ډیر لوی سخی ځوان یو لوی عالم فاضل او د دې پښتونخوا مشرو کومنګ دا وو چې دا وجري نه دي دا وجریم ګجو خان بابا جوړ کړي دي چې ګجو خان د کام سردارو د پښتنو په وجرو بلو مشالونه مختلف ټاپی باندې دربار کې لیکل شوی دي انو هغه همغه زمانہ کې خلکو ویلي دي لکه چې وای چې د ګجو خان د مرګ आवाज شو د ونو پاڼې خوځېدې ویره کاونه داسې دا ټاپی زنانه ویلي دي او دا وجري هغه جوړ کړي وي دا بس تاسو یو یونیورسيټي د وجرا دې کې به مراکې کوي دې کې به جرګې کوي دې کې به تاسو ملمای دې ځای به تاسو الکان دې ځای تاسو مشران هغه چې سوي واړه به تزدکای نو دا وجري مونږ سره شاړې شوي دا د ګجو خان بابا ایجادو او زمانه مخ کې دا خدای بخله په دې خوشکا میرا کې دا داغه فوجي هډ کوارټرو او دلته کې په اخیرو عمر کې پاتې کېده او خاخم دلته شو دا چته ډیرای وتوي د شاه منصور او ملک شاه منصور چې کومو نو دا د ملک احمد خان د ترزیو او دا چې کوم دی نو د ملک سلیمان شاه زیو دا علاقه د هغه په نوم یادېږي او دا د مندړ شاه منصور چې وو دا د ملک احمد خان د ترزیو او د ملک سلیمان شاه زیو په هغې په نوم باندې دا شاه منصور یادېږي دا چته ډیرای یادېږي اوس دا میرا خلکو ته د ګجوانو په میرا یادېږي د ګجو خان په نوم یادېږي دا زمونږ یو لوی اتلو دا زمونږ په سبزو کې تیر شوی دی دا د مندړ په سبزو کې تیر شوی دی دا د بیزات په نسل کې تیر شوی دی دا سدوزیره مونږ په د فخر کوو ټول دنیا په د فخر کوي دا یو توریاله ځوان تیر شوی دی زمونږ د پاره زمونږ د کام د پاره زمونږ د پاره مغول سره جنگونه کړی دي او دا د له کام ګټل لري یو شعر دوام ټاپی خډيري لیکلي دي خو شعر دوام چې د کوسی ګډ باندې پرینک د مرکب تا د کوسی ګډ باندې پرینک د مرکب تا اپریدې شوم مغول ته خیبر نسم والسلام